د قیامت څخه وړاندې به ضرور داسې حالات راځي چې نه به د میراث مال ویشل کیږي او نه به د غنیمت په مال باندې خوښي ترسره کیږي. د دې خبرې په تشریح کې رسول الله داسې ویلي د شام مسلمانانو سره د جنگ لپاره به یو زبردست لښکر راټول شي او دوی سره د جنگ کولو لپاره به راشي. نه یوازې دا بلکې مسلمانان به هم د دښمن سره جنگ لپاره راټول شي. دوی به د خپل منځ څخه داسې یوه ډله دښمن سره د جنگ لپاره وټاکي چې هغوی به داسې ژمنه وکړي چې یا به مړه کیږو او یا به فتح ترلاسه کوو. جنگ به پیل شي. مسلمانان به ټوله ورځ جنگ وکړي او د شپې په راتلو سره به جنگ سوړ شي. هره ډله به بیرته راستنه شي. نه به مسلمانان بریمن او کامیابه شي، نه به دښمنان او کفار بریمن او کامیابه شي، بلکې د دواړو ډلو څخه راغلي کسان به ختم شي. په دوهمه ورځ به بیا مسلمانان یوه داسې ډله د جنگ لپاره غوره کړي چې پرته له مرګ او یا پرته له فتح به خپله توره ونه دروي. په دغه ورځ به بیا هم د ټولې ورځ جنگ کولو وروسته شپه د دوی ترمنځ خنډ شي، جنگ به سوړ شي او راغلې دواړه ډلې به ختمې شي. په دریمه ورځ به بیا هم مسلمانان یوه داسې ډله د جنگ لپاره انتخاب کړي چې پرته له کامیابي او یا پرته له مرګ به میدان نه پرېږدي. ټوله ورځ به جنگ وکړي او پرته له بریا به دواړه ډلې له میدانه ستنې شي. په دې ورځ به هم د دواړو ډلو راغلي کسان ختم شي. په څلورمه ورځ به د مسلمانانو واړه زاړه او ځوانان د جنگ لپاره ووځي. سخته مقابله به وشي، داسې مقابله چې له دې وړاندې به کله نه وي شوي. الله رب العزت به په دغه ورځ بریا او کامیابي د مسلمانانو په برخه کړي. د دغه جنگ د لویوالي او سختوالي اندازه داسې لګولی شو چې د جنگ په میدان کې د وژل شوو کسانو د مړو ترڅنګ به مرغان راشي، خو د مړو د بدبویي له امله به والوځي او د همدې الوتنې په وخت کې به پورته تللو کې د مړو د ډیروالي له امله د مړو له کتارونو څخه ونوځي، مړه به شي او لاندې به راپرېوځي. دونه مړۍ به پراتې وي چې کله دا مرغان راشي د بدبویي د وجې نه به دوی والوځي. په الوتلو کې به دوی د بدبویي د وجې نه راپرېوځي، دوی به هم مړه شي. په دغه جنګ کې به خلک د خپلې کورنۍ یا قبیلې هغه کسان وشماري کومو چې جنګ کړی و، نو په 100 کې به یو کس د جنګ له میدان څخه روغ پاتې وي. له دې وروسته یې وویل نو اوس ته ووایه چې آیا په داسې حالاتو کې به د چا زړه د غنیمت مال او یا هم د میراث د مال په ویشلو خوښ شي؟ بیا یې وویل خلک به په جنگ کې د وژل شوو کسانو په شمیر لګیا وي چې ناګهانه به د یو داسې جنگ خبر واوري چې له اولني جنگ څخه به ډیر خطرناک او سخت وي. خلکو به د دوهم جنگ لپاره تیاری نه وي نیولی چې داسې خبره به تر غوږو شي دجال راښکاره شوی او غواړي چې زموږ بچي او خپلوان په فتنو کې ښکیل کړي. له دې خبر له اورېدو سره سم به دوی هغه مالونه له لاسونو څخه ګزار کړي کوم چې له دوی سره ول. د مال له غورځولو وروسته به د خپلو کورونو په لور روان شي د دې لپاره چې د دجال په اړه رښتیني معلومات ترلاسه کړي. 12 کسان به په اسونو سپاره له ځانه وړاندې ولیږي تر څو دوی ته سم معلومات راوړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغو سپارو په اړه ویلي ما ته د دوی او د دوی د پلرونو د نومونو او د دوی د اسونو د رنګونو په اړه معلومات شته. دغه سپاره به د دغو ورځو د ځمکې په سر د اوسیدونکو څخه افضل سپاره وي، یعنې بهترینه خلک به وي. له دې وروسته حضرت شاه فخرالدین صاحب په قیامتنامه لیکي په دغه جنگ کې به دومره عیسویان ووژل شي چې کم یو د دیو نه بچ پاتې شي نو د هغوی په دماغونو کې به د حکومت نشه پاتې نشي، ځای پر ځای به اولیږي او په همدې ترتیب به له میدان څخه تیښته کوي. د دوی په منځ کې به ګډوډي جوړه شي او په تیښته به اخته وي. د میدان څخه به د ځان ژغورنې په مخه له میدان نه منډې وهي، خو مسلمانان به دوی پسې وي، دوی به تیښتې ته نه پرېږدي او په همدې ترتیب به په زرګونو کسان د مرګ کندې ته ګزار کړي.
له دې وروسته به امام مهدي د اسلامي ښارونو په تیارولو کې بوخت شي. هر ځای ته به په سلونو لښکریان ولیږي. کله چې له دغو کارونو څخه اوزګار شي نو د قسطنطنیې ښار د فتحې لپاره به روان شي. د دې فتحه د قیامت له علامو څخه ده. کله چې امام مهدي د روم دریاب د ساحل پورې ورسیږي نو د بنو اسحاق او 1000 نارینه به په بیړیو کې سپاره کړي او د یاد ښار د فتحې حکم به وکړي. د قسطنطنیې د فتحې په هکله به انشاءالله تاسو ته معلومات وړاندې شي، خو هغه په بلې خپرونه کې. نو درنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو دران حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو دران حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ.